वतनवालो सलामुना नेकी हिले पाकिस्तान چې په کم بد حال کې گیر دی د غې لړکې مې 13 ویډیو کې خبرې کړې وي په داسې حال کې پښتون څه کوي چې پښتون کله خبره کوو یو خبره خود دا مونږ نه هېرو چې پښتون افغان دی د افغان د لرو بر افغان وجود تاریخ کلتور هر څه د یو بل سره تړلي دي عزیزانو د دې تړون نه علاوه لر او بر افغان مذهب په یو قسم اپیم په خپسه والی شوی دي د دوی نن ام معروض یو دی بلکې نن د هغې نه زیات یو دی کم چې سل کاله مخکې و د هغې نه زیات یو دی دا نشي کېدی چې موږ د پاکستان په دنننۍ کشاله کې د پاکستان حال بیانوو او موږ د لرو بر افغان د حال بیانولو نه بغیر تجزیه وکړی شو اول د بر افغان خبره کوم بر افغان په یو وخت کې د میر امان الله خان په دور کې خود استقلال جنگ وګټلو او خپله خارجه پالیسي بیا په خپله جوړوله بیا نن داسې حال ته رارسېدلی دی چې اوس د افغانستان موجوده افغانستان کلتور سماج اقتصاد سیاست څلور وړه یرغمال دي دا هر څه د مذهبي اپیم په نوم وشول د تکفیري سوچ دغه خپسه د افغانستان باندې داسې ورسوره کړې شوه چې نن افغانستان په ډېر بد حال باندې دی د بیرغ یې قصدن سوالیه نشان کو په تعلیم پابندي ده لاریون خو کېدی نشي ووټ خو شته نه د مذهبي خپسې په نوم باندې ټول افغانستان د نړۍ نه کټ د سفارتخانې نه کټ د لاهور او د اسلام آباد حکم محتاج کړو چې څوک تعلیم باندې پابندي ده چې روزګار نشته سړک او کارخانه او ترقي خو سوچ نشي کولی چې څوک روزګار غواړي نو وایي د الله پاک نه وغواړه او بس نور مدرسې جوړوي چې د ځان په شان نور طالبان پیدا کی چې واپس نور خوره کی چې مستقله کی د افغانستان ډیر خلک نیمه خلک د ملک نه بهر وتلی دي او چې کم پاتې دي د هغې حل مونږ بیان کړو او بیا هم وایي چې دا امن دی دا امن د ژوندو خلکو امن نه دی دا د قبرستان امن دی د قبرستان امن ته څوک امن نشي ویلی دا د ژوندو خلکو امن نه او نن په افغانستان کې داسې حرکت را پیدا کېدل چې په دننني وخت کې به هغه راپاسي د خپسه به وتنبوي او ځان به د امیر امان الله خان په شان بیا استقلال حاصل کړي دا په دې وخت کې په افغانستان کې د آبادو افغانانو د وس کار زما په نظر کې راته نه ښکاري د بده مرغه د لر افغان خبره کوو په لر افغان کې بیا ډېر لوی تقسیمات دي په دې کې به د سیاسي تقسیم خبره وکړو یو تقسیم دی د مین سټریم سیاسي پارټو په شکل کې مین سټریم سیاسي هغه پارټۍ چې کم وزیر اعظم جوړېدل غواړي د پاکستان لکه نون لیگ پی ټی آی پیپلز پارټي د دې چې کم ووټر په پښتنو کې دی دا د پاکستان د سلیبس متاثره دی د پاکستانی میډیا نه متاثره دی دا په بله معنا د سټاکهولم سینډروم ښکار دی دته د پښتو هر شی بد ښکاري او د آکا هر شی ورته ښه ښکاري دته د کابل غم پردی ښکاري او د لاهور غم خپل ښکاري
د جلال آباد او د کندهار پردي ښکاري او دته لاهور او ملتان او فیصل آباد خپل ښکاري. دا د سټاکهولم سینډروم خلک خو د پښتنو په غم ځکه ځان ډکه کړي چې دوی ځان د هغې نه بېګانه کړی دی. دا د پاکستان د سلیبس په لاره زموږ نه جدا سوچ کوي. بل سوچ د مذهبي ډلو په شکل کې دی. مذهبي ډلې په ټول پاکستان کې په ټولو صوبو کې شته، خو په یو صوبو کې مذهبي ډلو ته څوک ووټ نه ورکوي. چې څومره ووټ مذهبي ډلو ته میلاویږي دا د پښتنو نه میلاویږي. ولې؟ د اسلام ټیکه پښتنو اخیستې ده. دغه ډلې د اسلام په نوم ووټ اخلي، د فلسطین او د کشمیر خبره کوي، د فاټا او د سوات د تبعیه خبره نه کوي. دا د کویټه د وکیلانو د شهادت او د ارمي پولیس سکول د ماشومانو د شهادت خبرې نه کوي. دا پردي بابولاله وایي. دا ووټ د اسلام په نامه علي، سیاست د اسلام په نامه کوي، خدمت د بلچا کوي، خو غواړي اسلام آباد. دوی په افغانستان کې جنگ غواړي، په پاکستان کې امن غواړي. په افغانستان کې د طالبانو غیر جمهوری حکومت غواړي، په پاکستان کې جمهوری حکومت غواړي. په افغانستان کې د جنگ په لار راتللی حکومت غواړي، په پاکستان کې د مشرف، د باجوا او د عاصم منیر ریاست مني. دوی د مذهب په نامه پښتون یا د پښتون د وجود نه انکاري شي. یعنی اول مین سټریم خو د سیلیبس په نامه شي، دا د مذهب په نامه شي. نو بیا دریم زمونږ قامي پارټۍ چې کوم قام پرستې متحرکي پارټۍ دي لکه ANP، PMAP، قومي وطن پارټي، NDM، عوامي ورکر پارټي، نیشنل پارټي، دغه قام پرسته متحرکي ډلې له بده مرغه رو رو د دوی په ملک هم حیثیت کمیږي او په پښتنو کې هم کمیږي. په ملک کې ځکه کمیږي چې هلته درې مین سټریم پارټۍ او سره بیا فضل الرحمن چې شي نو د دوی په شریکه پوزیشن هم څلورم پنځم ته راځي، بلکې پنځم ته راځي، پنځم یې هم پوره نه راځي. هغه هم د بلوچ کم پرست او پښتون ټول کم پرسته چې په یو ځای کې په شریکه چېرته پنځم پوزیشن راځي. په پښتنو کې ولې دا داسې شي؟ د هغې وجه دا ده چې د پښتون د ګوګل اواز هغه ترجماني نه ویني څوک چې کومه پکار ده. دوی بس په 3 آیین پورې ونښلي او د پاکستان په غم کې خپل غم نه جاړي. په آیین کې بیا د خپلو وسایلو حق ملکیت او حق حاکمیت په لړ کې تاسو په خپله ووایئ چې څومره څه یې کړي دي، څومره څه کوي. پاتې شو بیا یو PTM. بخښنه غواړم د تنقید یا ډېر بېطرفه جاج اخیستل ډېر ګران کار وي. PTM هم د جمود ښکار دی. دا لکه څنګه چې په انګریزي کې وایي چې هاریزنټلي او ورټیکلي، یعنی په پلنوالي او په اوچتوالي په دواړو حوالو سره د جمود ښکار دی. حالانکه یو خودرو تحریک به که چېرته هغه د رعایت په ځای باندې نجات ته ځي، یعنی د کنسیشن په ځای باندې ایمنسیپیشن ته ځي، نو هغه به ورټیکلي هم ځي، عمودي طور باندې به هم ځي، په پلنوالي یعنی هاریزنټلي به ځي. خو داسې نه ده. خو بیا هم د ریاست ټول جبر په دوی باندې کېږي. اوس هم د اسلام آباد جلسې نه بعد چې کوم جبر ریاست وکړو نو هغه اندازه تاسو ته شته دی. نن ګیله من وزیر، ادرمان وزیر، زکیم وزیر د فوج په قبضه کې دي. د پاکستان میډیا د عمران ریاض خبره کوي، د عثمان ډار خبره کوي، خو مجال شته چې د پښتون خبره وکړي. هغه خو څوک عدالت ته هم نه پیش کوي، هغه خو نیغ په نیغه فوج وایي چې زما سره دی. او بیا هم په پاکستان کې داسې یو اداره نشته چې دغه 3 کسان د هغې د ظلم او جبر نه راوباسي. ځکه زما تجزیه دا ده چې په د موجوده حالاتو کې په لر او بر دواړه کې
داسې مؤثر آواز نشته چې د پاکستان چې کوم دومره مسلو کې ګیر دي په هغه کې یو ډېر فعال کردار ولوبوي او د پښتون ترجماني وکړي، رهنمایي وکړي او د کشالو نه راوباسي. داسې راته ښکاري نه. احساسات لږ شته، کوشش لږ شته، بیخي مایوسي نه ده، خو نه داسې مؤثر هم نشته دی چې زه خوشبینه شم چې او بس بېغمه شي، بس کار به وشي، داسې نشته. بله لار څه ده؟ بله لار وطنوالو دا ده چې اوس د 10 میلیونو نه زیات لروبر افغان په غربي نړو کې په بهر مشت دي. دغه خلک وغواړي نو دا دومره کمالات کولی شي چې هغه د لروبر قسمت بدلولی شي. د بهر مشت یا ډایسپورا چې کومه ده د اسرائیل چا جوړ کړی و؟ د فرانس انقلاب څنګه راغلی و؟ د انډیا د دومره کامیابه خارجه پالیسي د څه د وجې نه ده؟ دا د جنوبي افریقا چې د کشاله وه دا خو بنیادي بهر خلکو کړې ده چې حل کړې ده. د بهر مشت خلکو ډېر لوی کردار راځي، د لروبر افغان دا کردار راځي، دا فرض راځي چې هغوی د کام مقدمه جوړه کړي، د پښتون د افغان د نسل کشۍ خبره وکړي، هغه د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن خبره وکړي چې د اقوام متحده لاندې د وشي، هغه د خپل کام چې کم جبر او ظلم ورسره کیږي، د مذهبي انتها پسندۍ د دهشتګردۍ په تپلې ده، د هغې خبره وکړي، هغوی د ماورا کتونو خبره وکړي، هغوی د دې په وسایلو د لوټمار خبره وکړي، په دې باندې د خپل حق مالکیت او حق حاکمیت خبره وکړي، په دې باندې دوی ملل متحد ته ویلی شي، دوی په هر خپل ملک کې انساني حقوق تنظیمونه شته هغه ته ویلی شي، په خپل ملک کې چې آباد دي د هغوی ادارو ته دا ویلی شي او دا ټوله نړۍ را بیدارولی شي. دا ډېر څه کولی شي او که دا هم نه کوي نو عزیزانو د پښتنو به دومره بدحالي چې دومره بدحال به د بل هیڅ چا هم نه وي. خدای دې وکړي چې په بر کې بیا میر امان الله خان پیدا شي، خدای دې وکړي چې لر بیا راوچت شي او بس دې انصاف وغواړي، خدای دې وکړي چې بهر مشت لروبر یو موټی شي، د خپل زور د خپل حیثیت پته ورته ولګي او دوی نړۍ را بیداره کړي، پوه کړي د خپل مظلومیت نه، د خپل نسل کشۍ نه، د خپل وسایلو د لوټمار نه او د هغې خپسې نه چې په دوی باندې د مذهب په نوم باندې کینولې شوې ده. ستاسو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.